د اسلامي امارت د واکمنۍ په شپږو میاشتو کې د مخکني حکومت 500 نظامیان وژل شوي. سلامونه او نیکې هیلې د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه را سره اوسئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوه تازه څېړنو راپور پایلې ښیي چې اسلامي امارت د خپل حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخکني حکومت شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه او کارکوونکي وژلي او یا یې لا درکه کړي دي. راپور د اسلامي امارت له لوري د ټولبخښنې اعلان د دروغو ادعا بللې او ویلي دي چې د یوې پلمې او د مخکني حکومت د پوځیانو لپاره په لومه کې د راګیرولو په موخه استفاده شوې ده. په راپور کې ویل شوي چې د مخکني حکومت پر نظامي کسانو د غچ اخیستنې بریدونه په پلان شوي توګه ترسره شوي او ټولبخښنه د لویدیځو هیوادونو د مرستو او ملاتړ د جلب لپاره اعلان شوې ده. نیویارک ټایمز ویلي چې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو سره هممهاله د مخکني حکومت نظامیان یې له نیولو وروسته شکنجه کړي او په ډزو یې وژلي او یا یې هم سرونه ترې پرې کړي دي. د راپور په بنسټ چې د افغانستان له 22 ولایتونو څخه پکې معلومات راټول شوي، اسلامي امارت د مخکني حکومت د نظامیانو پر وژنه او برمته کولو لاس پورې کړی چې له دې ډلې یوازې په بغلان ولایت کې د اسلامي امارت د واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د اسلامي امارت له لوري د مخکني حکومت 80 نظامیان وژل شوي دي. همداراز په زوره د ورکېدو او برمته کېدو ډیری پیښې بیا په سویلي ولایت کندهار کې ثبت شوي دي. له دې وړاندې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې د مخکني حکومت شاوخوا 100 نظامي کسان د اسلامي امارت له لوري وژل شوي دي. په ورته مهال د بشر حقوقو د ملاتړ نړیوال بنسټونو هم د خپل سري او هدفي وژنو په اړه په وار راپورونه خپاره کړي دي. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو دغه ادعا ناسمه بللې او ویلي و چې د ټولبخښنې له اعلان وروسته هیڅوک اجازه نه لري چاته زیان ورسوي. نوموړي زیاته کړې وه که چېرته د غچ اخیستنې کومه پیښه ولیدل شي، اسلامي امارت به یې وڅېړي او عاملانو ته به یې سزا ورکړي. د اسلامي امارت مسؤلانو د دغه څېړنو راپور چمتو کوونکي ته ځواب نه دی ورکړی او نه یې هم په دې تړاو خپل غبرګون څرګند کړی دی. ګرانو لیدونکو، له دې چې د دې ویډیو تر پایه را سره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په پای کې له موږ سره شریک کړئ.